مجيب الرحمن تر شپږ میاشتو وقفې وروسته د افغانستان لپاره لوبه کوي. د میډیا سپورټس یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د دې ساعت لنډ مهم راپور ته ښه راغلاست. ټاکل شوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو نوموتی ورو توپ اچوونکی مجيب الرحمن د څه باندې شپږو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. مجيب الرحمن د 2024 میلادي کال شل اوریز نړیوال جام سیالیو پر مهال ژوبل شوی و چې یوازې یوه لوبه کې د افغانستان لپاره وکړله او د پاتې سیالیو څخه ووت او پر ځای حضرت الله عزازي ته موقع ورکړل شوه. خو د توپ اچونې په ډګر کې بیا د نړیوال جام په سیالیو کې د مجيب تشه ځوان توپ اچوونکي نور احمد لکنوال ډکه کړې وه. د دې ورو توپ اچوونکي ګوته ژوبله شوې وه چې جراحۍ ته یې اړتیا درلوده. مجيب الرحمن چې 23 کاله عمر لري همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې د ټي10 په سیالیو کې د اجمان بولز لوبډلې لپاره اوس مهال لوبه کوي چې مشري یې د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی کپتان محمد نبي کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه میاشت د زیمبابوې په کوربهتوب دې هیواد ته ورځي چې 3 اوریزې 3 ورځنۍ نړیوالې لوبې او 2 د ټیسټ لوبې به ورسره وکړي. ټاکل شوي چې لومړۍ 20 اوریزه لوبه د روانې ډسمبر میاشتې په 11 نیټه ترسره شي. د میډیا سپورټس یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو او اوریدونکو لنډ ورزشي خبر مو هم دلته پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو که مو تر پایه راسره اوریدلی وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د هیواد، سیمې او نړۍ له تازه مهمو ورزشي خبرونو له نورو ژر او پر وخت خبر شئ. تر بل خبرې ساعت چې بیا به هم ستاسو په درنو چوپړ کې راځو، موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.